السلام علیکم ستړي مشئ زه ایاز صافی یم. روژې میاشت مو مبارک شه. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په انیویر اکټیو په فیسبوک پاڼه مې تاسو سره شریک کړي وو چې زه دا ځل به له خیر سره داسې ویډیو جوړوم چې وښیم پکې چې موږ خپل د رواني، روحاني، فزیکي صحت پاملرنه څنګه په کرنتین کې، په روژه کې او بیا چې څوک له کوره هم کار کوي ورته پاملرنه کولی شو. یو خبره به په لومړي کې دا ویم، روژې ډېر برکتي میاشت او چې کله هم راورسېږي زموږ ستاسو ژوند ته موږ پکې عبادت ته مخه ډېره کړو، قرآن شریف ذکر ته پکې مخه ډېره کړو. نو غواړم تاسو سره داسې یو طریقه شریکه کړم. زیاتره وخت موږ تاسو قرآن شریف چې کله ویو موږ ځای په ځای کینو، 1 ساعت، 1.5 ساعت، 2 ساعتو دپاره د قرآن شریف تلاوت کوو. نو زه غواړم تاسو سره داسې یو طریقه شریکه کړم چې تاسو هم قدم وهلی شئ، هم د قرآن شریف تلاوت کولی شئ. د دې ګټې خورا ډېرې دي چې هم قدم وهئ، ولې چې هغه بلډ فلو چې ورته وایي زموږ په وجود کې به وینه چې زموږ د هغه به خورېږي او موږ به قرآن شریف تلاوت پکې هم کولی شو. د مثال په طور زه تاسو ته ښیم. قرآن شریف دی چې کله موږ تاسو غواړو چې په دې حال چې کله کینو او قرآن شریف مطالعه کوو، په هغې کې زموږ په ګردو، په سږې، په نور په خپو باندې درد هم راتلی شي، زور هم راتلی شي، ناسته ډېره زیاته تاواني ده. نو په دې خاطر زه غواړم تاسو وګورئ چې یو که په خپله کوټه کې او ویلۍ کې هر څومره ځای چې تاسو لرئ، تاسو کولی شئ چې کله د قرآن شریف مطالعه مو کوئ، د مثال په طور نو کله چې موږ تاسو کوشش کوو چې د قرآن شریف تلاوت په روژه کې وکړو، چې په دې ځای چې 1 ساعت 2 ساعته کینو، که چېرته د قرآن شریف تلاوت سره موږ لږ قدم هم وهو، ګټې خورا زیاتې دي. ولې ما غوښتو چې زه تاسو سره دا شریک کړم. په ترکیه کې یو تحقیقات شوي وو حافظانو باندې، 3 رقمه حافظانو د حفظ شاګردانو. یو رقم داسې وو چې هغوی به کېناستل ځای په ځای 100 ساعته، 2 ساعته، 3 ساعته به کېناستل او د قرآن شریف تلاوت به خپل زده کوو، حفظ به یې کوو. یو رقم شاګردان داسې وو چې هغوی به قرآن شریف سره حفظ سره به قدم وهو، او یو رقم داسې وو چې پاڅېدل به هغه تلاوت چې حفظ کړی دی هغه به یې په تخته باندې لیکل. هغې تحقیقاتو کې دا ښودل شوي وو هغه د حفظ شاګردان چې چا په تخته باندې لیکل او قدم یې ورسره وهو د قرآن شریف حفظ سره، هغوی زر قرآن شریف حفظ زده کړی وو په نسبت د هغې خلکو چې څوک به 3 ساعته یا 4 ساعته ناست وو او د قرآن شریف حفظ به یې کوو. نو په دې خاطر موږ کولی شو چې هم خرما وخورو او هم ثواب واخلو. راځم څه نورو فزیکي فعالیتونو ته تاسو سره شریکوم. اوس راځم بعضې فزیکي فعالیتونو ته چې موږ تاسو یې په روژه کې کولی شو. یو داسې فزیکي فعالیت دی چې ګورئ ځای په ځای باندې موږ قدم وهلی شو. مخکې مې تاسو ته ښودلي چې ځای په ځای باندې منډه وهلی شو، اوس ځای په ځای باندې موږ قدم وهلی شو. د مثال په طور ځای په ځای ودرېږو، خېټه دننه نیسو، صحیح ده، سینه بار راوباسو، داسې قدم وهو، یو خپه مخکې کوو، یو شاته کوو، لکه داسې لږ اوچتوو، صحیح ده، ورسره لاسونه هم خوځوو. کله چې دا قدم وهو، صحیح ده، لاس د هغه بلې خپې سره که خپه راوچتو، چپ لاس مخکې، که چپه خپه ښي لاس. که تاسو پام وکړئ چې دا قدم کله وهو، زما خپې ته پام وکړئ، زه د خپو په څوکه باندې یم، صحیح ده. کله چې خپه یې ږدئ کوشش وکړئ چې زنګون هم لاک نه کوئ، قلف یې نه کوئ. نو 90 ډګري باید راشي، زنګون لږ ټیټ وي چې خوږ نه شئ. کله تاسو وګورئ زه چې اوچتېږم د خپې په څوکه باندې اوچتېږم. دا حرکت من کوو شاوخوا 15 دقیقې، هر دپه 1 دقیقه کوو، صحیح ده. نو 15 دقیقې موږ دا حرکت کولی شو. دا یو حرکت دی. دویم داسې حرکت دی که دا چېرته ډېر اسانه وي او تاسو لږ فټ وئ او دا درته اسانه داسې کولی شو، ځای په ځای ودرېدلی شو، په ارام سره روژه ده نو په قرار قرار به خپل تمرین کوو. داسې ودرېدلی شو، زنګون راوچتولی شو، یو او بل داسې ښه
او کوشش کوو چې خپل ورغوي سره یې وجنګوو. دا حرکت کوو شاوخوا یا 10 دقیقې یا 15 دقیقې 15 دقیقې تکراروو. ښه بریک پکې اخلو. بریک ضرور دی ولې چې روژه ده نو بریک ضرور دی. دا حرکتونه هم 15 دقیقې کوو. راځو بل حرکت ته چې لنجز ورته ویل کېږي. خپې ځای په ځای باندې ودرو. یو خوا شاوخوا 1 ګز خورو. شاتنۍ خوا قاطوو. صحیح ده. ځای په ځای لاسونه په خپل سایډونو باندې ږدو. که داسې ښکته کېږو. صحیح شو. چې ښکته شو موږ ته به احساس دلته کېږي چې موږ په خپه باندې کار کوو. بېرته راوچته وږدو. بیا دا بل ګوره ډېر ضرور دی چې خپل خېټه دننه ونیسئ. سینه مو راوباسئ او تنفس مو هېر نه شي. صحیح ده. ګورئ دې حرکتونو لپاره څومره ځای زموږ په کار دی؟ لږ ډېر معمولي ځای په کار دی. ښه راځم څلورم حرکت ته چې موږ کولی شو چې روژه د ډېر استفادې واخلو. یو استفاده دا ده هغه کوم چاقوالی یا وازګه چې زموږ په خېټه کې چې په هغې باندې هم کار وکړو. د مثال په طور سملو خپې سیده نیسو. داسې سملو. صحیح ده. لاسونه دلته خواته ږدو خپل سایډونو ته. موږ کوشش کوو چې د خپلو خپو یا خنګرو ته یا د ګوتو طرف ته لاس راورسوو. په داسې طریقه باندې راوچتېږو. بیا لږ داسې تاویږو. بېرته شاته ځو. بیا راوچتېږو. بیا تاویږو. مثال په طور کوشش وکړئ خپل د خپو خنګرو ته لاس ورسوئ. هر دفعه کې چې راوچتېږئ ساه وباسئ. دا حرکت کوو 10 دقیقې 15 دقیقې په 10 کې 50 ثانیې حرکتونه په دې کوو. دا چې کله وکړو موږ ته احساس کېږي چې زموږ تشو او خېټه باندې زور راځي. دې سره سره یو بل اسانه د خېټې حرکت هم دا دی چې سمولو بېرته لاسونه دلته په خپو باندې شاته ږدو. که سر موږ کېږدو زما لاسونه تاسو ته ښکاري نه. مثال په طور دلته لاسونه ږدو. موږ کوشش کوو چې په قلار سره راوچت شو او لاسونه خپل زنګانه ته ورسوو. سر مو اوچت ونیسئ. ساه وباسئ تر هر دفعه چې راوچتېږئ په داسې طریقه. ښه دا یو 15 حرکتونه دي چې موږ تاسو یې کولی شو په روژه کې چې ښه روغتیا ولرو. زه کوشش کوم دا حرکتونه تاسو ته ټول په یو حرکت کې راټول کړم. تاسو بیا هغه حرکتونه ټول 15 دقیقې یا 10 دقیقې تکرارولی شئ څومره چې وس لرئ. ځای په ځای ودرېږو. خپه قدم وخو. صحیح ده. اوس او اخیرنی حرکت بیا په آرام سره راوچتېږو. لږ نرمش خپل بیرته کوو. سټرچز کولی شو. هغه به درته بیا په بله ورځ باندې وښیم چې څنګه کېږي. اوس راځم یو څو
ضروري خبرو ته کرنټین دی، کرونا د وایرس د خاطره باید جدي ونیسو، په کور کې پاتې شو. روژه ده، ولږه هم وي تنده هم وي. اوس کار څوک کار د کوره کوي، څوک یې نه کوي. ګرمي ورسره هم وي. واضحه ده چې انسان به په تنګ کېږي. حوصله مو لوړه وساتئ، دې مرض نه به مو خدای وساتي. یو بل کار چې زه غواړم تاسو ته په در یاد کړم، خپل اویلی کې قدم وهلی شئ. که په اویلی کې یا باغچه یا باغ وي، هغې کې شنو بوټو سره ځان مشغول کړئ. په اشپزخانه کې کومک وکړئ، ځان مشغوله کړئ. څومره چې تاسو خپل ځان د ورځني ژوند کې مشغولوئ، هغونه به مو رواني روغتیا وده هم کوي او په تنګېږئ به هم نه. او بل فزیکي روغتیا لپاره دا حرکتونه ضرور دي کوم چې ما تاسو ته وښودل، دا تکرار کړئ. او روحاني روغتیا چې زموږ ستاسو روح دی، هغې دپاره د قرآن کریم تلاوت دی، هغې ته هم وده ورکړئ. نو خدای وکړي چې دا ویډیو ستاسو خوښه شي، ځان سره تکرار کړئ، د نورو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ، تر څو ټول هیوادوالي وګوري او ترېنه ګټه واخلي. دا پاڼه انیویر اکټیو هم در سره شریکه کړئ، خوښه یې کړئ، ستاسو دپاره ده. نو تر بیا مو په خدای سپارم.